چې د امریکا په لاس باندې جومات جوړ شوی وي، د امریکا په لاس باندې جومات جوړ شوی وي، والله که زه پکې لمونځ وکړم او په هغه جومات کې لمونځ هم نه کېږي ځکه د کفر په پیسو باندې جوړ شوی. کفر په پیسو باندې، کفر په پیسو باندې هر یو راځي او فتوا ورکوي. اتا دا عینک هم د کفر په پیسو باندې جوړ شوي دي، اتا دا کالم د کفر په پیسو باندې جوړ شوي دي، ته دا موټرو کې څه ګرځې کته پته د کفر په پیسو باندې جوړ شوي دي، ته تیارو ته ځې عمرې ته دا د کفر په پیسو باندې جوړ شوي دي. دغه شپږ سوه مسجدونه اشرف غني جوړ کړي په څلور د ولایتو کې د دې ورانولو ته چل جوړ کړی ده. همسایه ملک درته ویلي دي دا اوس اسلامي امارات دا موږ ولې دا بندونه دا ناکامرا دا پارکونه دا شی جوړ کړي دي، دا ملتق همسایه درته ویلي دغسې فتوا ورکړه. نه ده اوس اسلامي هیوادونه نه ګورې، قطر، عربي هیوادونه، نور هیوادونه، حتی قطر د امریکا ګټې غواړي چې په افغانستان کې خوندي. د امریکا بیسونه په قطر او سعودي کې دي. هغه ډیپلوماتیکې راکړې ورکړې، تجارتي راکړه ورکړه چې لرو، دا د اسلام له نظره هېڅ مسله نشته پکې. حتی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې له کفارو سره به تجارت کېده، راکړه ورکړه به کېده. اوس چې موږ بشري مرستې راځي ګورې اسلامي هیوادونه چاته یې وایې دا خو هغونه وظیفه یې اخیستې